مرتندر نیولو په وخت کې د نبی علیہ السلام سره عملو د نبی علیہ السلام په زمانه کې بچین مرتندر ونیولو اصحاب کرامو سره به فکر شو چې په دې موقع نبی علیہ السلام سره عمل کوي د دې تحقیق وکړی شي کوم حضرات چې بخپل خپلو کارونو کې مشغولو هغه به یې پرېښودل او په منډه وراغلل د نوي عمر هلکانو د عشي ویشتونکو مشق کولو هغه به یې پرېښودو په جلتۍ به راغلل چې وګوري چې نبی علیه السلام په دغه وخت څه کوي نبی علیہ السلام د 2 رکعاتو د کسوف نر نیولو منځ وکړو دومره اوږدو چې خلک به بېهوشه پرېوتل په مانځه کې به نبی علیہ السلام جړل او فرمایل یې ربا آیا تا ما سره د دې وعده نه ده کړې چې تاسو به د دې خلکو ته زما په موجودګۍ کې عذاب نه ورکوئ او په داسې حالات کې به هم نه عذابوئ چې دوی استغفار کوي سورت انفال کې الله تعالی د دې وعده کړې ده وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون یا نبی علیہ السلام خلق تا نصیحت او فرمایو چې کله داسې موقع راشي او نمر یا سپوږمۍ تندر ونیسي نو ویریږئ او مانځه طرف ته متوجه شئ ځکه چې کومه د آخرت حالات وینم که چیرې تاسو ته معلومه شي نو خندا به کمه کړئ او ژړا به ډېره کړئ کله چې داسې حالات پیښ شي نو مونځ کوئ دعا غواړئ صدقه ورکوئ